السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو محترمو دوستانو، په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته داسې طریقه در زده کړم چې تاسو په ډېرې سپیډ سره په ډېرې اسانۍ سره د خپل موبایل څخه ډیلیټ شوي تصویران چې څومره مخکیني وي، د کلونو مخکیني تصویران بیرته را پیدا کولی شئ. د دې ټول دا ویډیو بالکل تفصیل سره دو. تاسو ته ما مخکینی یو ویډیو جوړه کړې دو په ټیکنو پښتو یوټیوب چینل کې شته. زه هغه ویډیو هم درښیم چې څنګه ویډیو دو. په هغه ویډیو کې تاسو دا زده کولی شئ چې څنګه ډیلیټ شوي مخکینی ډیلیټ شوي ویډیوانې بیرته را پیدا کولی شئ. په دې ویډیو کې زه تاسو ته دا طریقه درښیم چې تاسو څنګه مخکینی ډیلیټ شوي تصویران بیرته په ډېرې اسانۍ سره را پیدا کولی شئ. نو دوستانو، ویډیو تر اخره وګورئ. د دې نه مخکې که چېرته تاسو دا ویډیو د بل ځای څخه ګورئ، په یوټیوب سرچ کې ولیکئ ټیکنو پښتو، زموږ چینل به درته راشي. نو زموږ چینل ته به تاسو راشئ. که چېرته دا ویډیو تاسو د یوټیوب نه ګورئ، دا یو اپلیکیشن ده. د هغه اپلیکیشن استعمال ټوله طریقه درښیم، خو هغو کسانو لپاره چې غواړي خپلې ډیلیټ شوي ویډیوانې بیرته را پیدا کړي په موبایل کې، نو هغو لپاره راشئ ټیکنو پښتو یوټیوب چینل ته. ټیکنو پښتو چینل ته د راتلو وروسته په ویډیو باندې کلیک وکړئ، لاندې راشئ. لاندې راتلو وروسته تاسو زموږ مخکیني اپلوډ شوي معلومات تاسو کتلی شئ، خو دلته کې موږ تاسو ته دا ویډیو درښیو. دلته کې به تاسو ته ښکاري، زه کلیک هم پې کړم نو دا ویډیو به تاسو وګورئ. که چېرته غواړئ تاسو مخکیني ویډیوانې ستاسو ډیلیټ شوي مخکیني کمې ویډیوانې چې دي هغه بیرته را پیدا کول غواړئ، نو دې ویډیو کې تاسو په ډېرې اسانۍ سره زده کولی شئ. دوستانو، دا مې بېله بېله ایپ ځکه راوړل چې دا ایپ تر ټولو ښایسته ایپ دی. په ډېرې اسانۍ سره تاسو خپلې ویډیوانې بیرته را پیدا کولی شئ په خپل موبایل کې، همداسې تصویرانو. نو نننۍ ویډیو کې تاسو ته د بیرته د ډیلیټ شوي تصویرانو بیرته را پیدا کولو طریقه درښیم. د دې نه مخکې که چېرته تاسو په ټیکنو پښتو یوټیوب چینل کې نوي یئ دوستانو، نو چینل سبسکرایب کړئ. چینل سبسکرایب کولو سره په څنګ کې د بیل ایکن په آل باندې در سره ضرور کلیک وکړئ که غواړئ زموږ معلومات همدارنګه خوندور معلومات تر ټولو مخکې وګورئ. که چېرته مو ویډیو خوښه شوه، دا طریقه مو خوښه شوه، هیله کېږي در څخه ویډیو ضرور لایک کړئ. ورځو همدې طریقې ته دوستانو، دا طریقه بیخي اسانه ده. د دې ویډیو د دې اپلیکیشن لینک به تاسو ته ډسکرپشن کې ملاو شي. ډسکرپشن دوستانو، دلته کې تاسو د ویډیو ټایټل ګورئ، په دې باندې کلیک وکړئ. لاندې مو به ورته لیکلی وي اپلیکیشن لینک. همدارنګه تاسو فیسبوک کې هم په ټایټل باندې ما به ورته لیکلی وي اپلیکیشن لینک. په لینک باندې چې کلیک وکړئ نو دا اپلیکیشن تاسو ډاونلوډ کولی شئ. کله مو دوستانو چې دا اپلیکیشن ډاونلوډ کړو، ګوره دا اپلیکیشن په هر ځای کې شته، خو دا اپلیکیشن چې کم دی ما تاسو ته داسې ورژن اپلیکیشن را پیدا کړی چې دې کې تاسو ته هیڅ ستونزه نه راځي. داسې ډېر اپلیکیشن شته 2 نمبر چې کار نه کوي، نو دا اپلیکیشن به تاسو ډاونلوډ کوئ. کله مو چې اپلیکیشن ډاونلوډ کړو د لینک څخه، دلته کې تاسو ته داسې اپشن درکوي. تاسو ته به ښکاري، په دې اپشن باندې به کلیک وکړئ. په دې باندې کلیک کولو سره دلته کې ګورئ تاسو ته لاندې درښیي چې دومره کم تصویران چې دي بیرته را پیدا شول. هرې فولډره کې هغه سکین کوي، له هغې فولډرې څخه یې را پیدا کوي. نو زه دلته کې به بیخي زیات شوي وي. لاندې تاسو ته سیټینګ اپشن ښکاري، په سیټینګ باندې کلیک کړم. دلته کې بیخي زیات انتخاب شوي دي، نو زه صرف ورته لس انتخابوم دوستانو، تر څو زموږ هغه زیات لوډینګ ورنه کړي. زه تاسو ته طریقه در زده کړم. نو دلته کې تاسو ته ښکاري زما ټول تصویران یې را پیدا کړل. اوس دلته کې لاندې به تاسو ته په زرګونه ډیلیټ شوي تصویران بیرته را پیدا کړي. نو په هغې تصویرانو کې به تاسو چې کم تصویران بیرته را پیدا کول غواړئ، خوښ مو شي، هغه تصویران به دوستانو تاسو سلیکټ کړئ. لکه څنګه چې ما سلیکټ کړل. سلیکټ کولو وروسته که 10 تصویران وي که 10 تصویران وي، کله مو چې سلیکټ کړل هغې وروسته به دلته کې لاندې تاسو ته ریکوري اپشن درکوي. په ریکوري باندې به کلیک وکړئ. دوستانو، ریکوري اپشن باندې کلیک کولو سره دلته کې 3 اپشنې درکوي. نو تاسو په منځني اپشن باندې کلیک وکړئ. په منځني اپشن باندې کلیک کولو سره دلته کې 3 کلي اپشن درکوي. په دې باندې به کلیک وکړئ. میموري کارت یې سیو کول غواړئ یا موبایل میموري ته سیو کول غواړئ، نو هغه به انتخاب کړئ. زه میموري کارت ته غواړم. میموري کارت انتخاب وروسته به تاسو یو فولډر انتخاب وکړئ. که چېرته نوی فولډر جوړول غواړئ نو په دې اپشن باندې کلیک وکړئ، فولډر ورته جوړه کړئ. که نه دلته کې ډایرکټ موبایل یا میموري کارت ته سیو کول غواړئ، په سلیکټ باندې کلیک وکړئ. سلیکټ باندې کلیک کولو سره تاسو ته یو میسیج درکړي. دلته کې تاسو ته ښکاري برخم چې زموږ کم تصویر و 2 تصویران چې انتخاب کړي او که تاسو 10 تصویران انتخاب کړئ، هغه زموږ موبایل ته ډاونلوډ شول. دوستانو، موږ همدارنګه هره ورځ تاسو ته خوندور معلومات درکوو. نو هیله در څخه کېږي زموږ ټیکنو پښتو یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ. که چېرته مو دا ویډیو خوښه شوې وي، ویډیو لایک کړئ. همدارنګه خوندور معلوماتو لپاره موږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو د لوی الله په امان.